شروع کوو د الله په نامه سره. متوجه اوسئ راځو اکسل پروګرام را خلاصوو. ها راځي یو نوې وربوک اخلو. ګوري نننۍ موضوع مونږ تاسو چې کومه یو ده، البته په پیست سپیشل کې کومه موضوع ده، راځو پیست سپیشل ته. فارمټ مې درته کړی ده، همداسې ده که نه. نننۍ موضوع چې کومه یو ده هغه کومنټس ده. مخکې د دې نه چې په کومنټ آپشن باندې خبرې وکړو، اول باید تاسو کومنټ وپېژنئ چې کومنټ یعنې څه، کومنټ څه ته ویل کیږي. اول باید تاسو کومنټ وپېژنئ. څوک ویلی شي چې کومنټ څه ته وایي؟ انور راته ووایه. نظر چاته ورکوئ تاسو؟ تشریح تاسو یادداشت. ها ګورئ څنګه چې تاسو ویلې نظریات، یادداشت یا یو نوٹ کی پوینټ، دا ټول په کومنټ کې راځي. البته دا په داسې حالتو کې استعمالیږي لکه زه دلته لیکم یو کومنټ کوم ځای نه لیکل کېږي. ریویو ټاپ ته چې کله راغلی دلته یې څه لیکلي دي؟ نیو کومنټ. نیو کومنټ دلته یو کومنټ ورکوو. مثال په ډول هر یو کومنټ چې ورکوي مشکل نشته دی. وایو ټیسټینګ. کوم کومنټ مې ورکو؟ ټیسټینګ. زه غواړم چې دا کومنټ دغې ځای نه کاپي کړم، ہوم ټاب ته راشم، کومنټ مې کاپي کو، دلته یې پیسټ کړم. نو دې کار لپاره کنټرول الټ وي څه لیکلی دي؟ کومنټ. اوس یې کلیک کړئ ای پیسټ، هماغه کومنټ راغلو. اصلي استفاده دی چیرې ده، یعنی دا چیرته استعمالولی شو په دې ځان پوی کې. ګورئ که چیرته تاسو سره جدول وي، څه وي؟ جدول وي. جدول که چیرته تاسو سره وي، تاسو په یو ټیکس باندې کومنټ تطبیق کړو، غواړئ هماغه کومنټ په ملټیپل پوزیشنو یا ملټیپل دغه باندې دغه کې تطبیق کړي، نو صرف پیسټ ورته وایي. مثال درته وایم، ایم پی نمبر، نیم، جاب، سیلری، یو دوه. دا دواړه زه انتخابوم، دغه کنج نه کش کوم، صحیح شو، او دلته لیکل کوم. او دلته راځم وظیفه، معاش ورکوم. صحیح شو. دغه ځای کې راځم واپس دلته ډبل کلیک، ډبل کلیک، ډبل کلیک. صحیح شو. اوس په دغه برخه کې دا زه لږ ډیزاین ورکوم. کنټرول ای، ډیزاین اختیاري ده ښه. مثال دا ډیزاین مې ورکوم، ټایټل ته یو بل ډیزاین ورکوم. صحیح شو. بولډ دا مې انتخاب کو. کنټرول نیسم دارو انتخابوم، بیا کنټرول نیسم دارو انتخابوم، بیا کنټرول نیسم دارو انتخابوم. اوس دلته یو بل رنګ ورکوم چې لږ ډیفرنٹ معلوم شي. صحیح شو. کنټرول ای، بیا دا ټول انتخابوم. صحیح شو. او یو بارډر هم ورکوم. په دغه ډیزاین کې زه په یو دغه باندې کومنټ ورکوم، په یو ټیکس باندې یا یو سیل باندې کومنټ ورکوم. په ایکسل کې کومنټ شارټکټ شیفټ اف 2 ده. شارټکټ څه ده؟ شیفټ اف 2 بټن. کله چې شیفټ اف 2 وخه هم کومنټ راځي، او که چیرته شیفټ اف 2 نه وخه نو هغه به څه کوئ؟ تاسو به دغه نه اخلئ. نو دلته زه لیکم مثال په ډول، راځم ریویو ته، یا یو وړوکی شانت کومنټ ورکوم. څه ورکوم؟ وایم چې he is job position is شه ده منیجر.
صحیح شو. نو دا یو کومنت ما ورکو دی جاب پوزیشن چه ده منیجر ده. یا دسی هم راځي دغه پوزیشن نه دغه کو دسی ورته لیکو څه ورته لیکو داسې ډیلیټ کوم کومنت ته راځم ورته لیکم he is in number کوم he is in number 10 department. ګوره دا منیجر ډپارټمنټ څو ده لس ده. دلته راځم دې تم لیکم he is in number 20 department. کوم ډپارټمنټ کې ده شلم کې ده دا پڅویم کې ده ریویو وایم چې دا په دیرشم کې ده he is in number 30 department. صحیح شو دا په دیرشمه کې ده. خو اوس صرف تاسو ځان پوه کې صحیح ده کنه تاسو ځان پوه کې زه وایم چې دغه زه کاپی کومه صحیح شو دا زه کاپی کومه په دغه ډپارټمنټ کې زه غواړم چې هغه کارمندان چې په لسمه اداره کې دي هغه ماته په هغو پوزیشنو دا تطبیق شي. زه هم دا ډاکټر هم په لسمه ډپارټمنټ کې ده منیجر هم ده بس دغه دوه ډپارټمنټ په لسمه اداره کې دي. نو کله مې چې دا دواړه انتخاب کړ کنټرول الټ وي څه ورته وایم پیسټ کا چی شی پیسټ کا داغه کاپی شو معلوماتو صرف و صرف کومنټ پیسټ کا. کله مې چې کلیک کو اوس ورته ګوره ډاکټر په خپل ځای پاتې شو ولی صرف یو لیکل he is in number 10 department. دلته وګوره he is in number 10 department. عمداشن ای ټیچر لپاره کنټرول سی کاپی کا زویم دا او دا په څومره اداره کې دي دا انتخابوم کنټرول سی دا انتخابوم سره دی کنټرول الټ وی څه ورته ما صرف و صرف کومنټ پیسټ کا. نو دلته به کوم کومنټ راځي کوم کومنټ چې الته لیکل شوی دی ان شاء الله په ورسېدای سوال شي خو نشته دی کې ان شاء الله په دې خو ورسېدای کنه. اوس به راشو دا ټول کومنټ به انتخاب کو او دلته به ورته وای چې کلیر کومنټ یعنی صرف کومنټونه مونږ ته شي کا پاک کا کلیر کومنټس اوس په ورسېدای کنه مشکل شي خو نشته دی. سوال شته دی کې بل موضوع چې کومه مونږ تاسو سره دا هغه ولیډیشن ده. اصلا ولیډیشن د شرط لپاره استعمالیږي. څه شي لپاره استعمالیږي شرط لپاره. مثلا تاسو په خپل معلوماتو باندې مختلف شرطونه تطبیق کوئ صحیح ده کنه خو هغه شرطونه اصلا تاسو په ډیټا ټب کې وایي چیرته به وایي ډیټا ټب کې. نو اته خاطر صرف تاسو اول باید ډیټا ټب ته یو ځل لاړ شئ شرط په تطبیق کې چې ترڅو دا آپشن ګرچې ډیټا ولیډیشن استاسو ورسته ټاپک ده یعنی پر راتلونکي کې درته راځي چې ډیټا ولیډیشن کې کوم آپشن دي سره کوم شرطونه تطبیق کیږي دا ټول به وایو صحیح ده کنه. خو صرف تاسو ځان پوه کې چې مثال په ډول دلته موږ سره کوم آپشن چې دا په نوم دا ولیډیشن صرف بڅ کار کوي معلومات یعنی کوم کا معلومات مو چې کاپی کړي دي دا غي شرط په بلځه کې پیسټ کوي ان شاء الله په ورسېده مشکل شي خو نشته دي. اوس دلته ګوره راځو چیرته اول شرط ورکو. شرط په هر څه ورکول کیږي خو زه دلته په سالري شرط ورکوم. چی شي باندې شرط ورکوم سالري باندې. سالري کې داسې ورته وایم چې مونږ سالري یا معاش چې ورکوو یې 0 نه نیولې تر 10,000 پورې معاش ورکوو نه یې دې نه کم ورکوو نه زیات. یو شرط شو که نه شو نو را به شي اول به سیلونه ورته انتخاب کې کله مو چې سیلونه انتخاب کړل کوم ټب ته به راځئ ډیټا ټب ته. کله چې ډیټا ټب ته راغلی مختلف آپشنز دي صحیح ده کنه. په دې آپشنو کې به تاسو راشي په کوم ګروپ ته ډیټا ټولز ګروپ ته. ډیټا ټولز ګروپ کې دلته یو آپشن لرو په نوم د ډیټا ولیډیشن. کله مو چې په دې کلیک کول یو بل وینډو راځي
وینډو راغله کنه په دې وینډو کې مختلف ټبونه او مختلف آپشن دي. فعلا دلته څه لیکلي دي الاو یعنی اجازه ورکړه په دغه سیلونو کې یعنی کوم سیلونه مو چې انتخاب کړي any value په دې مقصد کا ټیکس لیکي کا نمبر لیکي څه چې لیکي یعنی هر قیمت دی پکې ټایپ کړل شي. نه مونږ اوس لیمټ ورته ټاکو. زه وایم دا کوم سیلونه مې چې انتخاب کړي الاو کا اجازه ورکړه هول نمبر په دې معنی چې صرف او صرف ثابت عادات دی وي اشاری دی هم نه وي. کوم عادات دی وي ثابت عادتونه دی وي اشاریه دیم نه مني. ها دا ثابت عادتو کې کوم یو دی وي آیا بیټوین دی نوی مینس کې دی نوی مساوی دی نوی غټ دی وړو کې لیدلې مو دي کنه دا شر مونږه فعلا کوم شرط اخلو بیټوین یعنی په مینس کې څونه سٹارټ د سالری مو مینیمم سالری څو ده 1000 ماکسیمم سالری څو شو 1000 دا اختیاري ده دا شرط اختیاري ده هر یو چورګه ولی دغه کوم آپشن دغه دا دوه ټبونه نور دا به تاسو ان شاء الله چیرته وای په خپل ډیټا ټاب کې وای صرف چونه هغه آپشن راغله دا تاسو ځان په پوي کې کله مو چې دی باندې کلیک کو اوس ګورئ دلته مون سره دا شرط په تطبیق شو. اوس یو کس راځي وای چې ماته 2000 روپے معاش راکا کدی شي تاسو دوست وي کدی شي خپلوان مو وي هر څه مو کیږي نو چې کله ته 2000 ورته لیکي هغه خو نه قبلوي. یو کس ته مثال په ډول ډیر عاجز ده ستاسو وس په بره ده هغې ته ته وایي زه تا ته 200 روپۍ یا 80 روپۍ معاش در کوم نو دا به یې نه مني ځکه مونږ لیمټ ټاکلی ده 1000 نه تر څو پورې 10,000 پورې. اوس کولی شو چې دې ته ووایو چې ستا معاش 3400 ده کوم ایرر یې ورکوم نه دی ورکړی انشاءالله پې ورسېده که. اوس که چېرته زه دا انتخاب کم او دلته راشم ورته ویم چې کاپي که او شو کنه چې کله مو کاپی کړو دغه سل کې یا بل سل کې فرق نه کوي یا بل شیټ کې چې هر چیرته وي دا تاسو اوس پیسټوي څه کوي پیسټوي نو دلته براشي ورته وي پیسټ. ګوره معلومات هم پیش شول ډیزاین هم پیش شو او دلته اوس هغه شرط هم پیش شو. زه وایم نه په دغه شیټ کې موږ سره یو بل دغه ده په نوم ده डी पी टी नंबर डी नेम यानी डिपार्टमेंट नेम दा او سالری دا صحیح شو. اوس دلته ډیپارټمنټ لس شل دا اداري دي صحیح ده کنه دا انتخابو کش کومه مثال 50 پورې ادارې ما واخسته دا د منیجر پوزیشن دا د اډمن دا د ټیچر ډاکټر منیجر صحیح شو. دلته بم راشو د سپیل بم صحیح کو منیجر. اوس دلته ز لیمټ ورکوم لیمټ سره کم هغه کوم شرط چې ما الته ورکړی عامه تر نه ده چې صرف بیټوین وي کیدای شي تاسو داسې یو شرط جوړ کړی وي چې په مختلفو شیټو کې مختلفو جدولو کې ضرورت پیدا کړي نو آیا بار بار ډیټا ټاپ ته تک ضرورت شته خو شرط خو مساوي وي کنه نو دې کار لپاره کنټرول الټ وی به ورته ووایي چې کله مو کاپي اخیستی صرف به څه شی کاپي کوي ولیډیشن یعنی صرف و صرف هغه شرط یې مونږ سره د پیشي آیا قیمت راغلو رانغلو. اوس یو کس راځي منیجر پوزیشن څومره معاش ورکوي 9000 کوم ایرر ورکوم ورې نه کړو اوس دې ته چې ته 8000 روپۍ معاش ورکوي خو بیا خو نه مني او هغه ډیزاین یې رانغلو هغه قیمتونه یې رانغلل اوس په ورسېده مشکل شي خو نشته دی. راځو بل آپشن ته. بل آپشن مونږ تاسو سره چې کوم یو ده هغه شی ده کنټرول الټ وی آل سورس دیمس ده. ګورئ ورونو دا که زه درته کار وکم په موجوده فایل کې دې دغه نه درته ښکاري په اصطلاح افیکټ نه معلومیږي دا کله چې دوه فایلونه مونږ تاسو سره دغه کو بیا درته معلومیږي ځکه په اکثریت ځایو کې زه دا نه ریکارډ کوم خو بیا هم چون تاسو په علاقه سره راځي درس ته نو د خاطره درته کومه. ګورئ دلته مونږ سره دا فایل ده صحیح شو. دی باندې یو دیمس تطبیق کوو. دیمس اصلا چیرته دی پیج لی آوټ کې دی ښه دیمس خو پوهیږي اصلا څه ته ویل کېږي جوړ شوي ډیزاینونه دي
آماده شوي جوړ شوي ډیزاینونه دي چې په چی شي باندې تطبیق کیږي په معلوماتو باندې چې هغې کلر د هغې ډیزاین د هغې هر څه بدلوي کیدای شي تاسو پې خبره یې صحیح ده که نه نو دې کار لپاره نو را به شي لیاوټ ته دلته چې کله راغلی یو ګروپ لرو په نوم د دیمس باندې چې کله کلیک کو دلته مختلف دیمسونه دي دا وګوره یو دیمس ده فکر مو شو دا دیمس مثلا ما واخستو دا دیمس یو لوکیشن لري که نه دلته خو صرف شارکټ راغلی ده دې اصلي منبع خو بل چیرې ده که نه ده کله چې زه دا کاپي کم ګورئ کنټرول سی کاپي مثال دغه شیټ ته راوړم دغه شیټ ته نو چې کله زه دلته راشم او ورته ویم کنټرول الټ وي شی لیکلی دي all source دیمس نو چې کله پیسټ کو ګوره هغه دیمس سره پیسټ کو او که چیرته ته بیا دلته راشي کنټرول الټ وي آل واخلئ نو بیا هم څه مشکل شته دواړه یو کار یې وکړو که وی نه کو دا ولی یو کار کوي دی فرق ولی نه درته معلومیږي ما تاسو ته ویلی دی فرق په دغه فایل کې تاسو ته نه واضح کیږي ځکه دی دیمس چې مونږ په دې معلوماتو تطبیق کړی ده دی سورس خو په همدغه فایل کې شته ده که نشته ده نو هغه اتومات راوچتوي که نه راوچتوي یعنی اتومات بغیر د کوم دغه نه خو کله چې تاسو فایل مینو ته راشي نیو ورته وایي څه ورته وایي نیو کله مو چې یو بلینک وربوک نوی واخیستو ګورئ دې سورس خو هغه دم چې مونږ ټاکلی دلته کوم سورس شته نشته ده ځکه مونږ نه انتخاب کړی نه مو دغه کړی کوم قیس نو اوس ګورئ دلته خو کومه منبع نشته اول راځم کنټرول الټ وي کوم آپشن اخلم آل په نوم چې کله اوکې کم ګورئ نارمل پیش شول نارمل شکل سره پیش شوي که نه اوس دلته راځم دې خوا کې کنټرول الټ وي ورته وم او څه ورته وایم all using source names یعنی ډیزاین کومنټ شرطونه هر څه سره پیسټ کا خو سره د دیمس منبع سره دی اولنی آپشن څه وکړل کومنټ هم پیسټ کړ مثال په ډول شرطونه ډیزاین هر څه پیسټ کړ ولې دیمس منبع ور سره پیسټ نه کړه دا به څه کار کوي ټول موضوعات به هم پیسټوي سره دغه دیمس کومه منبع چې د هغه به ور سره پیسټوي کله چې اوکې کې فرق باندې ورسېدي اوس ښه صحیح مشکل خو نشته دی راځو واپس دا زه کلوزومه دې فایل ته ضرورت نشته دا زه واپس دغه کومه دا کلیر کوم کنټرول ا یا دلته راځم دلته یو بل آپشن چې کوم یو د مونږ تاسو سره رابشمه کنټرول الټ وی شه ده آل ایکسپټ بارډرز ما تاسو ته څو ورځې مخکې یو آپشن کړی و په نوم د نو بارډرز یاد مو شي که نه څه کار به کولو معلومات به پیسټول ولې بغیر د بارډره عیني آپشن دلته هم راغلی ده کنټرول الټ وي زه وایم ټول موضوعات پیسټ کا ولې استثنا د چی شي څخه بارډر څخه یعنی بغیر بارډره دا مونږ ته پیسټ کا مشکل څه خو نشته دی دی کې واپس راځو دلته کلیر ته کلیر ته چې کله راولو بله موضوع ده کالم ویت ګورئ دا زه کاپي کوم ښه غوږ شئ دا ما کاپي کوم دلته راغلم کاپي او دلته زه ورته وایم پیسټ ګورئ یا دغې سل کې هر سل کې چې تاسو وایئ دا چې زه کله پیسټ کوم ګوره خالي سل یم ور پیسټ کو ولې کالم کوم ارس چینج شو نشو یا مثال په ډول کنټرول زیډ انډو دا کالم زه غټومه لږ څه صحیح شو ما شی کاپی کړل کنټرول سی کاپی نورولا می کاپی کو دلته راځم څه ورته وایم کنټرول الټ وی ورته کنټرول الټ وی نه ډایرکټ پیسټوم مثال په ډول دا مې چې کله پیسټ کو صرف ا ډیزاین او نورولا راغلو هم د سیدا کنه دا نو اوس دلته مونږ غواړو چې دغه ډیزاین دې من راځي معلومات دې من راځي صرف و صرف دې کالم کوم ویت چې دا دې ماته دلته پیش شي نو دې کار لپاره اول خو زه دا کلیر کوم ښه غوږ شئ دا کاپي کوم کنټرول سی کاپي دې باندې پیسټوم کنټرول الټ وی څه ورته وایم کالم ویت یعنی معلومات تو یعنی کوم معلومات چې مونږه کاپي کړي معلومات مې نه دي پکار دا غیر ډیزاین مې نه ده پکار ولې دا معلومات کوم ویت چې د کالمونو آی ما پکار ده نو تاسو به دا آپشن ورته واخلئ دا مو چې کله واخیستو دلته راشه